وے پاسے دما داس لرزے دما محبوب میں پوگا باندی لاس کی خدا یو لاس اللہ تبارکو یو لاس مبارک زما پوگا پروتے رب العالمین توئی اے زما کریمہ اے زما مہربان خدایا ما حذیفہ اولے گلو دشمن تا حال معلوم اولو دپارا یا اللہ زما دا صحابی زما دا دراز مل گئے یا اللہ دبرنم ورسرتشا تی دبرن حفاظتو کا یا اللہ دخپو دخوان مخینا تو حفاظتو کا شاد خوان یا اللہ تو حفاظتو کا یمین نہیں تو حفاظتو کا شمال نہیں تو حفاظتو کا یا اللہ زما مر گئے روغ رمٹ ما ترا ارسوا حذیفہ ما دا سیزان اخوزولو ما ویل زما مورو پلار در نقربان شا لاڑا یخنی لاڑا لاس مبارک مخکل کو لاس راکا ما لاس مبارک کل کرلو زدا سی پا خندق ورپور وطلم دیخوانا سلمان ماتا سادر اگود کو زیلان دی اگرزولم واللہ ماتا اخوا خطل گرانو اخوا خطل گرانو حذیفہ وی زما دی پرب دکابی قسم وی سوک راگے ماتے لاس راکو ما پی جندلونا زی اوچت کرما مخامخ خیمہ لگی دلی دا در رب العالمین راست گوری اے غیرت مندو خندق نہ دی خواہ امان دے خندق نہ اخواہ دکانو باران دے سیلئی دا خندق پوری سیلئی راشی واپس تاوشی او حذیفہ پا خدے قسم دے چھ ما دکانو آوازونا اوری دل چھ پا دی یو بل لگی دل ماویلو خدا دا سرنگا سیلئی دا اوی ناگہانا محبوب مبارک صحابی وی ناگہانا نے اولی دل چیو چھت دنگ سرے والار دے او پور باندے لاسونا اڑائی را اڑائی اور بلی گیو دا اور سیلئی کل دی خوڑی او کل دی خوڑی او دی اور سر تاوی گیو دو آواز کئی چی اے خلقان نور دے میدان کی ندلات او دو عزا طاقت رسیگی نن پدے میدان کی طاقت دے جناب رسول اللہ دو خدے دے اے خلقان پدے میدان کی نن دلات او منات زمان دو خدایانو طاقت ختم شو نن پدے میدان کی دے جناب رسول اللہ دو خدے طاقت چلی گی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعد للكافرین عذابا ألیما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم
في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما بعد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر حضرات علماء کرام، زما ډیرو معززو درنو د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو زما عوام او خواصو، مخکې جمعه کې وقفه راغله. ما وعده کړې وه چې د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د هغه د امام الانبیاء د راز د مرګري د هغه بهادری او د هغه شجاعت او د هغه امانتداری د مجلس خیر ساتل یو عظیمه فلسفه د هغه په دې زندګۍ کې پرته ده. د نن تقریر نه به ان شاء الله زما سامعین ورونه مسافر او حاضرین به یو فایده اوچته ان شاء الله. هغه دا چې راز د انسان دا د صفات خاصونه او خاص صفت دی. راز د هر چا ساتل کار نه دی. د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه یو د نن زمانی سره تړلې یو شعر دی. وای د زړه راز دی یار ته مو وای رحمانا، د زړه راز دی یار ته مو وای رحمانا، دغه یار بیار لري تا برسوا کی. عزیزانو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراز مرګره حذیفه بن یمان دی. حذیفه بن یمان او پلار او زوی دواړو یمان او حذیفه رضی الله تعالی عنهما د یو ایمان د باغ ګلان. بعض علماء لیکلي یو ورځ باندې پلار او زوی د ایمان په ګلشن کې داخل شو. یو ورځ باندې د پلار او د زوی د ایمان دروړو الله جل جلاله دا عظیم انعام دواړو ته ورنصیب. حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه هغه ایمان او د پلار ایمان د دواړو یو ورځ وا. خود الله جل جلاله د راز یو عجیبه او ناشنا د قدرت د نخونه یو لوی راز پدې کې وی. که سړی سوچ وکي فکر وکي د دې صحابه د ایمان د راوړو واقعا څه خلق داسې دي چې سو کال وړاندې د پیغمبر علیہ السلام خلاف د مرګ منسوبي تیاری، سو کال بعد بیا هغه د جناب رسول الله په ذات باندې ځان قرباني.
نو دا صحابه کرام یو عجیب شان دی ماته یو ملګری ویل وای مولوی صاحب تاسې حالات د صحابو ډیر زیات مطالعه کوي او زیات واقعات د هغې نه را اخلئ ما ورته ویل دنیا کې داسې بل څوک شته دی نه چې د رسول الله په مینې او محبت کې داسې بې مثاله قرباني ورکړي داسې په دنیا کې څوک مثال کې موږ له څوک پیش نه کړي دا یو صحابه د جناب رسول الله عبدالعزیز رحمه الله دا د حذیفه بن یمان د ورور زوی دی موږ تاسو ورته وراره وایو عبدالعزیز تابعی دی رحمه الله لوی سړی دی دی وی زما تره یو مجلس کې ناستو زما تره حذیفه بن یمان او ګوره یاد ساتئ ورونو د دې په حالات زندګۍ کې به یو بله خبر هم ذهن ته ستاسې اوس راشي حذیفه بن یمان ډېره زندګي کور کې دننه تېره کړې بار نه راوتلو دې باندې استاد خپله سوچ وکړي حذیفه بن یمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا نه د تلو نه بعد ډېره زندګي په کور کې دننه تېره کړې وه او صحابه کرامو به چې کوم مسله راغله دې ته به ورغله او دنه به یې تپوس کولو ډېر لوی شان الله ورکړی نو د دې دا وراره خبره کوي روایت دا نقل کوي چې په یو مجلس کې زما تره حذیفه رضی الله عنه نه مرګري چار چاپېره ناست خدای دې زمونږ استاد هر یو مجلس د ذکر مجلس وګرځوي الحمدلله کنن دور کې داسې پاک خلق نه وي دا دنیا به اوس په بل طرف باندې وي اوس مشته د بعضې خلقو ایمانونه په خدای قسم دی زما ایمان ورته سلام کوي چې ایمان خو دغه دی په تېره موده یو کس را سره ملګری شو په یو مجلس کې ناست عام امی سړی و زما په شان دې غټ پټکی نه و زما په شان دې غټه چوغه نه وه زما په شان دې غټې تسبیح نه وي زما په شان دې غټې اوږدې پنسۍ نه وي نه عام انسانو خبرې کولې وو یو خوب مې دا ولیدو یو ناشنا خبرې دا وکړه چې الله جل جلاله په خوب کې زما ملاقات او زیارت الله نصیب کړی ما له رښتیا ووایه ستا خو دا زندګي څه عجیبه زندګي ده خو عمل سکے عمل هم خاصه تپوس کو چې عمل سکے ماته مولوی صاحب نور اس عمل مې نشته دی خو یو عمل مې داشته دی چې دروغ نه وایم نور اس عمل مې نشته خو دروغ نه وایم کو ټوټه کېږم خو دروغ نه وایم نو ما ورځان تر نږدې کو خپل مې کوم ویل یاره ایمان خودی ته وایي زه خو اصلي ونه ګرځم را ګرځم موږ کوم غړي رلوې توره کړې ده ایمان خدا دی د لا اله الا الله محمد رسول الله ټول وی صلی الله علیه وسلم مقصد څه دی د لا اله الا الله مقصد څه دی د لا اله الا الله مقصد د حذیفه بن یمان نه تاسو کوي د لا اله الا الله مقصد دا دی چې الله په صحیح معنی کې پیژندل د الله رب العالمین د ربوبیت او د خالقیت عقیده جوړول او جناب محمد رسول الله خاتم النبیین ګڼل او د دې پیغمبر په سنت زندگی تیرول دا د لا اله الا الله مقصد دی نو عزیزانو نن وخت کې د راز مرګره نشته راز شاته ویلې نشي نن داسې دور دی امین انسان نشي موندلې
چې چا سره امانت کې دی او خیانت اون کی. زمونږ یو ورور ته چا صاحب پیسې چاندر را لېږلې وه، وی یاره مولوي صاحب دا که دا لوټونه بدل شي نو څنګه به وي؟ خدای دې زمونږ عقیده هم داسې جوړه کړي، الله دې مونږ داسې جوړ کړي چې لږ انسان دې ته وایي چې مانه به الله د ذرې ذرې تپوس کوي. بیت المال مشري صحابه ولې نه خوښوله؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشرینا الرجی وا ځان ته ساتلو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چاول روزګار دې څومره سخت دی کاروبار کې، نو کچیرته تا حکومت والا یو ډیپټي انیولې وای نو لږ ټیم باندې الته تیرولې، زه تیر باندې علماء سره وخت تیرولې، طلباء ته باندې کتابونه خودلې، هغه مبارک ورته وجړل وای قسم په خدای د خدای په ذات د قسم کوم چې ما په خپل ځان کې دومره قوت لیدلې چې زه برداشت کولای شم. ما به وختي منصب اغسته وي، مونږ منصب پسې مړو که مړه نه یو. اول زه یم چې وزیر دی وي، 15 ګاډي دی وړاندې وي، 15 دی وروسته وي، او سه بدا د دروغو توکیم خلقو ته ورکولی. زما هم د ارزو ده او د بل به هم داسې وي، ځکه چې څرنګه په ځان قیاس کوې نو په کار هم داسې ده. نو عزیزانو حذیفه بن یمان د تقریر نه به اوس درته درې خبرې مخې ته راشي. یو د مجلس امانت، مجالس دا په امانت سره دي. تا ته یو کس خبره وکړي یا په یو مجلس کې خبره وشوه، هغه راز مخکاره کوه. یو دویم چې کومه ډیپټي درته میلاو شوه په هغه ډیپټي کې خیانت مه کوه. دریم هر یو عمل کې مقصد د خدای رضا ګڼه چې په دې به زمانه زما رب رضا کېږي، بیا به ستا ژوند ټول د سکون والی. نو عبدالعزیز رحمت الله علیه روایت نقل کړي او محمد یوسف خان دهلوی رحمت الله علیه دا واقعه را نقل کړي. فرمایي وہی مجلس جوڑ دے چار چا پیرا حذیفہ بن یمان منس کے ناس دے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ملگری تپوس کی یو بلنا منتاد نبی علیہ السلام واقعات بیان کا. منتاد نبی علیہ السلام سے بیان کا گوریات ساتھی خان د مشران واقعات صحابہ بیان کړي دي. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مبارک ورته وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات درته بیان کوم وی او ګوري دا خبر لګد ته ذهن کې یاد ساتي چې کوم ځای کې زه درنه تاسو کوم نبی ابو ماته وی چې د نبی علیہ السلام واقعات راته بیان کړي. د دې حذیفہ بن یمان له ګوړان د زما دیو ایمان راوړو. د احد میدان ته پلار او زوی الله حاضر کړل. کوم ځای لا احد میدان کې کرکټ نو ښا الته کرکټ نو الته د مشرکین مکه او د نبی علیہ السلام د صحابه میچ نو. په هغه میدان کې میچ نو، الته د لا اله الا الله دفاع د جناب محمد رسول الله. لک په دې باندې ذهن کولاو کوي. زمون خلق بلوه لعب کې مبتلا دي. لوه لعب ابلش په بد حال جوړ شو، ډز غپا ډز غپ. ما ورور ته موبایل کومه ورور څه حال دی ته کوئی مار خوړې پړی نه میریږي. موږ سره سي یاره پیدا شو چار چا پیر او خلاصا جوړ شو. وې دا میچو کرکټ ټیمو چاو غټلا زمون ایمان دی تراغه اختر شپراغه ډزا 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 زمون ایمان دی تراغه زوی می وشو ډزا 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 زمون ایمان دی تراغه اوټونه پلان کې وګټل ډزا 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 زمون ایمان دی تراغه چې صوباړه یو سړی په هغه بال باندې تیزواله بال لري لاړو ډزا ډزا ډزا. د چاندي اعلان چې وشي زما د دغه ټوپک مالک، زما د دغه کلتوس والا مالک، بیا وی جمعات الله جوړي. جمعات څوک جوړي؟ جمعات څوک جوړي؟ بیا وی الله جوړي. و د غیرتمند پښتني زویا
و د غیرتمند پښتنې مور پیرودونکي لږ حیا وکړه ته په الیکشن ډزې مه کوه دا چې کوم د اسمبلۍ ته ولېږلو دا به ډومبې ستا په دې ورمېږ باندې خوله لګوي ډومبې به ستا نه دا د غریبۍ وینه راکاږي والله کې دې پرېږدي بیا چې کله ستا وینه ختمه شوه او ستا د بدن نه زوې شروع شوې بیا به د بچي په مرېږ باندې پرېږدي خولې لګوي ورباندې اوټونو وخت کې موږ له 500 دانې دلته ولاړې په دې ورونو باندې هسې وایي مولوي صاحب السلام علیکم مولوي صاحب السلام علیکم موږ هم ورته وعلیکم السلام بیا اوټونه تیر شي په دوربین نه موږ ګورو نه تاسو ګورئ جواب راکړئ ګورئ هسې دا مشران به موږ د سبا راځي چې موږ ته به اوټونه راکوئ زموږ په دې خېټه باندې ګیس تیر شو خېټه باندې خاص په دې خېټه ګیس تیر شو موږ د 81,000 روپو ګیس 3 جمعو کې طالبانو باندې خرج کړو 81,000 روپو ګیس د 3 هفتو ګیس خرچه راغلی ده دا مشران به موږ ته وایي یاره ګوره موږ به د دې ګیس تپوس کوو ښه ما چې تا اسمبلۍ ته ولېږي د دې ګیس تپوس به درته کوم معنا ده چې داسې به دې ورپسې ړوند کوم چې زر کاله ستا بچي م رانه ونه ګوري زه به دنه اسلام آباد ته بیا ځم او ته خرسره به دغلته دا زنده‌باد او مرده‌باد چغې وښې ګورې څوک په سترګو باندې تاسو به ډزې کوئ ډزه په دې پکار په دې قرآن ډزه پکار د قرآن بې حرمتي کېږي ستا د مسلمان غیرت چیلنج کوي ستا په نبي باندې حمله ده په عایشې حمله ده په ابو بکر او په عمر حمله ده په علي او په معاویه حمله ده موتا په کرکټ ډزې کوو موتا په الیکشن ډزې کوو موتا د زوی په پیدا کېدو ډزې کوو الله ته وګورئ د خدای نه حیا وکړئ ډزه په څه پکار وه حذیفه بن یمان ایمان د عظیم گلشن کې ګرځي د لا اله الا الله په مینه مس پلار ورته وی بچیا زم در سره زم او ورته وی پلار ته مزه یو خو په دې مجلس کې تاسو پیژنئ نه تاسو لکه ما ایمان راوړی تام راوړی خو ما ډېر خلق پیژني تا به صحابه د رسول الله ونه پیژني او جنگ د احد ډېر خطرناک جنگ دی ځکه مخامخ خوله په خوله جنگ دی سینه په سینه جنگ دی یو خوا د رسول الله خیمې دي د رسول الله تنبان دي او بل خوا د ابو سفیان د لښکرو د خالد ابن ولید او د هغوی د ملګرو تنبان دي نو خبره دا ده چې پلار ته مزه او موږ به لاړ شو پلار ورته وایي بچیا د ایمان سودا ستا خپله ده او زما خپله ده د جنگ میدان ته لاړم احد په میدان کې 2 مرحلې راغلي یوه مرحله اوله ده یو مرحله ثانی ده اوله مرحله هغه وه چې د رسول الله صحابه د جنگ په میدان کې فاتحانه انداز کې ښکاره شو د اوله حصه ده چې ګندې میدان د کفارو نه مسلمانانو وګټلو مسلمانان فاتحین شو اوله حصه د احد هغه داسې وه ظاهر کې چې مسلمانانو جنگ وګټلو په مال غنیمت باندې د صحابو هغوی په هغې باندې ونښتل چا یو سیز اغستو چا بل سیز اغستو ځکه میدان خالی دی مشرکان وتښتېدل صحابه کرام چا یو سیز راغستلو چا بل سیز راغستلو میدان د احد خالی پروت دی دلته ډېر دویم حال ثانی چې مخې ته راغی حال اولا بدل شو صحابه کرام چې کوم تکړه صحابو د میدان نه لاړل ځکه جنگ ختم شو د مشرکینو اسونه لاړل څه میدان کې پاتې شو او څه وتښتېدل هغوی راونیول لاړل د 2 کونو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله نبی ته بعض وخت کې پټ حالات باندې علم ورکوي انباء الغیب ورته وي حالات د احد نه رسول الله مبارک مایوس شو حال اولا کې نبی علیہ السلام خفه شو
ان تر دې چې د نبی علیہ السلام غاښ مبارکم شهید شو. د نبی علیہ السلام تر په حال ثانی کې میدان د احد د صحابه په وینو باندې رنګ شو. سخت نه سخت واقعه هغه نه بیانوم. د حذیفه بن یمان یعنی د یمان رضی الله عنه واقعه او د زوی حذیفه رضی الله عنه واقعه بیانوم. به زم خپل واقعې ته ان شاء الله خدا سمنس دا خبر راغله د تفاسیر ټول راغسته. سوره احزاب کې دا واقعات د دې رکو د لاندې ټول صحابه مفسرینو چا لګ راغسته چا تفصیلا راغسته چا لګ اجمال. بهرحال حذیفه بن یمان رضی الله عنه دی خلاړو پلار مبارکی د دنه جدا شو. یمان رضی الله عنه جدا شو. ډلې د صحابه کرامو د رسول الله مبارک خواته لاړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می خفدې سر مبارکی په زنګون باندې خودلې دی. حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغ مور او پلار می درنه قربان شاه اے د الله حبیبا شونډي مبارک راوچته کا. حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ می علی شیر خدا نلاش چا پیر کو ورتوی اے علی دیکھو اڈڑے تا ادرے گا. سرداری کونین تا یو زنگون بانی حذیفه شنڈی لگولی دی بل زنگون دا رسول اللہ تیزان ورنزدی کو ورتوی زانو مان مزرن قربان شا ولی غم جنی لاڑ مشرکین مکہ منڈی وخی. نبی علیہ السلام توی مات اجازت راکا زیکی تنہا باندی مخید مشرکانو تور زما یکی تنہا پہ حمل کو ما یا اللہ نن زما ظلمے د پبجی گیم نہ توبن اوباسی. حذیفہ بن یمان میں رسول اللہ زان ترانیز دے ورتوی اے حذیفہ سخوب دلی دلے دے ورتوی مور و پلار میں درن صدق شا خوب بخپل حال باندے. سرداری کونین زمادی پر ابزل جلال قسم ہوئی ماتا د مور و پلار نگرانے ننتخب و غم جنے زپدا سی مدینہ باندے سکوما چتا پک خوشحال نوینم ستا دخلی مبارک نوینی روانی دی واللہ چی ترسو میں پڑیرو کافرانو باندی وینی روانی کڑی نوی اسارے گمنا. ایک دم دسو کسانو یو ڈل تیار شو حذیفه منډه کړه چې میدان ترالل د دوی او اسونه د جبل روما شاته روانو چې ویلې دل پدې کسانو کې یو کس چې ډېر تیز منډه وای صحابه کرام خیل کې دا راغی چې یو کس هغه دی چې دا تیز منډه وای دا د هغوی نه پاتې دی. دوی شپږ کسان د دې کس په سر منډه کړه. غبار دی د رنګ پته لګي نه ټولو باندې د چا په بدن باندې د وینو د چا جامې په خپلو وینو سرې دی او د چا جامې د بل په وینو سرې دي. منډې وې. حذیفه بن یمان رضی الله عنه دې طرف ته د خالد بن ولید یو درې خاص ملګری دی هغه په نظر کې نیولي په دوی ورمنډه کړه چې کله د دوی اسونه په خړخ کته کېدل حذیفه بن یمان غشي باندې گزارو کو او आवाज کو یا الله زما د محبوب خلین وین روانه د الله زما دا غشه د جناب رسول الله د دشمن خلی ته برابر کا. هغه مخ دا سره واړو د خالد بن ولید د خاص مرګری مخ د خورا واړو د حذیفه بن یمان غشه ډایرک لاړو پوز باندې دننه شو او د پوز نه لاندې دا مکمله جامنا د دشمن رسول پس مکه باندې او غرزیدله. حذیفه بن یمان خوشاله را روان دی. دی خو هغه څه کسان لګې دي یو کس را ایثار کړی دی څه کسان لګې دي یو کس را ایثار کړی
حذیفہ بن یمان آواز کی اے ملگرو زمان ما خو الحمدللہ د معشوقی بدل واغستو ستاسی سنگ حال دے ورتوی منگ یورا گیر کڑے دا خیری سل گئے دا حذیفہ بن یمان پا منڈر آگے ورتوی غالباً زما اپلار اگوی زان سر اسیر بوتلے دے زما اپلار لکا اسیر بوتلے خواہ سی مڑ کو صحابہ ہوتا وہی دغل تا پروت ہے بس اخیری سل گئی دا حذیفہ بن یمان پا منڈر آگے غشے ورسر دے کلائی چی دی پوگا باندی نظر پرے وطلو آوازو کو اے زما ملگرو دا خو زما پلار دے نا خو زما پلار دے کلکی تیغی گا چاپے رکڑا یمان رضی اللہ عنہ آخری سل گئی دی بچیا خیل کا وگورے ستا ملگرو چی سوالیم آگوی که در رسول اللہ د مینی و محبت وینی دا سے جوش والے وے چی پتی وقت آگوی خپل دشمن او دوسا نشو معلوم اولے ما منڈا دا مشرکین پسے والا ماول چی زبا دا یو سر پلاس کے روڑم رسول اللہ تا دا آگوی خیل دار آگے دا ملگرو دا رسول اللہ چی دا گندے دا آگوی نا پاتے کسے زکا یمان رضی اللہ عنہ مدینی منورہ کے دیرو کسانو نولی دلے حذیفہ لی دلے خپلاری نولی دلے نو حذیفہ بن یمان چراغ چویل دل چی زما پلار یمان رضی اللہ عنہ اگا پروتے لا سے تے چاپی رکو پلارا پلارا ستا خیری سل گئی دی مخبانے ورطا کپڑا اوہلا شنڈی مبارکی ورطا پاکی کڑے صحابہ ٹوک خپشو غم جنشو چی اللہ دا خمونگا خپل سڑے ہوا دا خم خپل سڑے شہید کو حذیفہ بن یمان دیر لوی شان اللہ ورکڑے پلارا دیکھم خلقو چی ستا دا بدن نغش اویستل ستا دی وقت زمیر دوی بارا کی صفحہ سلکی آئے ہائے 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 ورطوی اے بچیا نور خبر پریدا خود جناب رسول اللہ خواتا چلارے نظمہ ورباندی ڈبل ڈبل سلام نوایا او اے بچڑیا کلچ د سرداری کونین خواتا لارے ورطا اوے چی اغی صحابو چیز شہید کڑائی ما زد دوی شکریہ ادا کو ما اللہ رب العالمین دی دوی غشی دوی دا پارا دا جنت دتلو زرعا اگرزئی او بچیا زما معشوقی تا اوایا سوک با جنت دا مرگ نبات پا خوب کی گورے او ما دو خود میدان کے دا اری او غشی سرد جنت خپل حوری تا سلام کرے دے ما دا جنت خپل حور تا ملاقات شو او اے بچیا رسول اللہ تا ہوا زما معشوقی تا ہوا چکم صحابو دیکھئے وہ صحابی دے عمر بن العاص نامی دا دا نبی علیہ عمر بن العاص نا انا للہ و انا الیہ راجعون دے کہ دا نبی علیہ السلام یہ انصاری صحابی دے دا غنا مزما دا ذہن نا اوت اللہ سیرت لی گلے اگر صحابی را گئے رسول اللہ مبارک تا چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ پلار شہید شو نبی علیہ السلام مبارک ورتوئی خپلو ملگرو نا پش خطا کی شہید شو وی وی حذیفہ ما تراولے حذیفہ لتسلی پکار دا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پلار آخری مرحلہ دا پلار توئی پلارا سرنگ دے خوخدا اچتکم دا احد میداننا اغور توی بچیا مال امدیز باندے اللہ رب العالمین عزت را کرے صرف دمر اوکا چی جنگ بانے اثر پری نوزی کا زمان روح لاڑو نو ما ڈاڑے تکا ہوتا سے خپل جنگ جاری ساتھ ما ڈاڑے تکے ہوتا سے خپل جہاد جاری ساتھ دشمن تلان دے خبر اونکئی زکا چی ما اوریدل چی دا رسول اللہ مبارک غاق شہید شوے بچیا دا دیر خلی دا غاخونو نخلاص کا دا دیر غاخونا مات کا بچیا دا صحابی لارو انصاری صحابی دے نبی علیہ السلام نے چدا خبر کا فوراً اوچت شو نبی علیہ السلام صحابو کے نول دیر اوچت شو چراغ حذیفہ رضی اللہ عنہ مبارک دے خواولار دے
صحابه د پلار نه تاو دي نبی علیہ السلام چراغه ورته وی اے حذیفه راغاړي وز مبارک دي شان پلار دی جنت تلاړو اے حذیفه مبارک دي شان حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک می ورته وی مور او پلار می در نه صدقه شا هما ته شک ده هغه شک دا ده چې زما د پلار د سینې نه د مسلمانانو غش اوتل دې سره بس کی دې غش حساب بکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی دوی د استاد پلار پیچن ګورونه نه کړي او یاد ساته حذیفه استاد پلار پیچن ګورو چې شوی دا نو ستا ملګرو رونو ته ډېر صدمه او دک رسېدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ار یو صحابي را نږدې کولو د انصاری صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته را نږدې کولو دی په منډه یمان رضی الله عنه باندې ور پرې وتلو د یمان رضی الله عنه په دې سترګه کې خوري پرتی وي دي ځکه دا چې غرزیدلې او غرب سره ندیزه کې خوري پرتی وي نو دا انصاری صحابي جبر او استلا عزیزانو جبر داسې او په دې سترګو دې خور باندې داسې ومږي نبی علیہ السلام مبارک داسې ورته ولیدل ورته اے انصاری صحابي مبارک دیشا پتا باندې استاد په خاندان باندې الله د جهنم اور حرام کړلو تا زما د عاشق دستور گنا خوري پخله باندې پاکي کړي دیو تراتاوش ورته وی مور او پلار می درنه صدقه شان ما د جهان ډیر خواږه سيزونه او خوشبویدار سيزونه لیدلې دي خدای امان دستور گنا چې کمی خوري زما په جبه باندې ولګېدلې والله زما دي د خدای په ذات قسم وي چې د شاتو نظر چنده خوږي او د مشک نه خوشبویدار وي دای د سترګو خوري سترګي ورته په جبه باندې پاکي کړي ار یو صحابي براتلو یو صحابي راغی صادر پیدا سي وهلو داسې پیدا صادر په دې مخ باندې وهلو مخ ورته پاکو به په دې غاړه باندې وهلو به په دې لاسونو ورته وهلو ان تر دې چې عشق کراغه د حذیفه د پلار ویني په کپړه باندې پاکول خون ورنکو روغ دې د لاس په داسې وهلو په دې خپل شو جبه باندې راخ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی والله د حذیفه دومره پاکه وینه ده چې د چا د بدن سره ولګېدله د چا د کپړې سره ولګېده وې دې انصاری چې کله وفات کېدو وصیت کړو خپل بچو ته چې اے بچو کله چې زه وفات شم نو زما که نور کفن او کنو خدا صادر زما پستر ګبانې داسې واچوي چې کله قبر ته زخکته شم او مالا پرشتی راشي مانا تپوس کئی مر ربو کا رب دی سوک دے پکم دین راغلی نزبا ورطاویم مانا تپوس مکوئی ما پستر گو باندے تحفوین کی د حذیفه د پلار راوڑے دا ما د یمن وین راوڑے دا یمان چی پکم زے کی وی ما اغیتا ارسوئی دا د صحابو د نبی علیہ السلام د صحابه وینا وی برکت ته پاره ساتله دا محبت ته نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احد کې په دوه مړو باندې په ټولو مړو غمجنو خو په دې دوه نبی علیہ السلام ډېر غمجن شو یو تر یو یمان رضی الله عنه یمان باندې ولی چې یمان د کافر په سمنډه والا او د کافر په منډه کې د مسلمانانو د خپل میلنا به چې کوم صحابه د نبی علیہ السلام دا صحابي شهید کړو حذیفه رضی الله عنه مبارک هغه ویل والله که زما لورګانې وې یا زما خویندې وې ما به دې صحابو ته په نکاح کړی وې چې د کومو د لاسه زما پلار جنت ته لاړ دا اوس هغه د ایمان رڼا ده دا هغه د ایمان قوت دی دا هغه د ایمان نور دی چې زړه کې وایي چاته تپوس کو چې تا دومره لویه جذبې سره ډکه خبره ولې وکړه وایي ګوره هغه صحابه چې زما پلار شهید کړو هغه صحابه د نبی علیہ السلام هغه صحابه چې هغه ته په دې وخت کې د محبت سترګو دومره درانه راوړیو
چې هغوی ته په دې وخت کې د جهان په مخ باندې خپل پلارم د پلار په حیث نه ښکاره کېدلو، هغوی به خپل پلارم قرباني کولو. عزیزانو دا حذیفه رضی الله عنه ته صحابه ملګري ناست دي، تابعین ناست دي، تبع تابعین ناست دي. عبدالعزیز رحمه الله نقل کوي، فرمایي چې زما تره ته وایي چې کاش دغه وخت کې منګه وې، د نبی علیہ السلام په وخت کې منګه وې چې منګه څه کړی وې، منګه غزواتو کې ځان قربان کړی وې. نو ډېر داسې ملګري ناستو. نو یې زما تره حذیفه رضی الله عنه وایي هغه ورته مخ راواړو، ورته وایي دا ارمان مه کوئ، زه درته نور څه نه بیانوم، خو وایي د احزاب واقعه زمانه واورئ. کومه واقعه؟ احزاب واقعه. وایي د احزاب واقعه څنګه ده؟ حذیفه رضی الله عنه شروع وکړه. وایي د احزاب داسې واقعه وه چې موږ نه بره طرف باندې ابو سفیان او د هغوی ملګري پراته وو، زمونږ خیمې د هغوی د غشو لاندې وې، او په لاندې ځمکه باندې بنو قریظه پراته وو. زمونږ د بچو، زمونږ د ښځو، زمونږ د مال په ټولو باندې د هغوی ظاهر کې بالکل صرف اشارې سره ورتللو. نو موږ سره دوه یارې وې، یوه یاره دا وه چې دلته را باندې دشمن بره دی او هلته را باندې دشمن ښکته دی، لاندې به زمونږ بچي پیمال کی، زمونږ مال اولاد به پیمال کی. سخته نه سخته ورځې وې او داسې وخت راغی چې د شپې لږه هوا یخه شوه. نو محبوب مبارک ته منافقان راغلل. څوک ورته راغلل؟ منافقان ورته راغلل. منافقانو ته پته ولګېده چې اوس مسلمانان تنګ دي. نو اریو براتلو دا आवाज به کولو ان بیوتنا عورا، زمنګا کورنا خالی پرات دي، زمن کورونو باندې خطر ده، مونږ باندې حمله ده، مونږ له اجازه راکړه یا رسول الله. مونږ زلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت طیبه ده چې د جنگ په میدان کې چا به اجازه اختلا، نبی علیہ السلام به ویلې ځه. یو ډل راغله هغوی لاړل، زه ناستما، بله ډله راله هغوی عمران لاړل. موږ د پیغمبر علیہ السلام ملګري تقریبا 300 څه د پاسه پاتې شولو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غمجن دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفه دی. خبر ورته راغی بنو قریظه غشي برابر کړي دي، بنو قریظه مورچونه بار انتظامات لاندې سکوټي د ځان نه ټول راغونډه کړې ده، حمله کول پکار دي د نبی علیہ السلام په صحابه او کورونو باندې. دا خبر منافقانو راوړ. زوی ناستم رسول الله مبارک با د ډېر غوسې نه کله دې خوا ولیدل، کله به دې خوا ولیدل. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی، اے حبیبا، اے د رب العالمین حبیبا، د دې ظالمانو کورونه خالی ندي. دروغ تا ته وای وما هي بعورا، کورونه خالی ندي، دروغ وای، خو ځان درنه وویستلو دا منافقان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمه ته جواب الی ګلو، اے ګرانی لوري سشته د خیمه کې کنا، اے بابا جانا زمنګ دی پر رب لا یزال قسم وی، من صرف ستا په درود باندې او د الله په ذکر باندې وخت تیرو. نه خو طعام شته، نه خو من سره ستوان شته. مور مبارکم بیمار ده عائشہ بی بی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہی دا واقعہ زما وی تر بیانولو ما جړلا. عبدالعزیز وی ما جړلا تر میں لگے دے واقعی بیانولا. وی دی دوران کی رسول اللہ مبارک میں راغے ما توی اے حذیفہ شپراغ للا آگی طرف تا ہوا معلومی خودی طرف تا ہوا نرازی. ما تا جبرائیل علیہ السلام خبر روڑلو دا اگوی پمیس کی یو بل سرا دا رائے اختلاف راگے دا یو رائے دا دا بل رائے دا خدا حال معلوم اول غواری. حذیفہ وی نبی علیہ السلام دا خبر ما تا اکڑا وی ما سرا اسنو او زما یخری کے دلا
خو ما ته زما کور والا یو صادر را کړو هغه وړوکی و خو لږ ګرم و نو وایي زه لاړم هغې خپل یو ډډې طرف ته خیمه غونده کې وه هغې ته کېناستم ډډه مې وواله او دا صادر مې په ځان داسې واچو چې زه پکې پټ شم او لږ دا بدن مې د یخنۍ نه محفوظ شي وی رسول الله مبارک رو زما خواته را نږدې کېدلو ان تر دې چې زما د اوږې مبارکې زما اوږې ته لاس مبارک د رسول الله مبارک را ورسېدو نو چې لاس یې کېښودو ما ته وی قم یا حذیفه پاسه ای حذیفه زه وی پاسېدلم ما د ځانه صادر راغونډ کو ما د رسول الله مبارک په تلو باندې واچولو دا خپې مبارکې مې ورته پټې ما ته وی ای زما ګرانه احزاب هغې طرف ته وګوره هغې خلقو باندې باد دی هوا ده سیلۍ ده الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے مومنانو یاد کئی زمان نعمت اذ جاءتکم جنودا کل چراغ للتاسو باندی لخکر لم تروها تاسو نلیدلو اغیلرا اللہ رب العالمین دا واقع وی دا آیتون زمان تر تلاوت کول وکان اللہ دے اللہ رب العالمین زما تر لګې شو د دې رکوع ترجمه شروع کړه وکان الله دې الله رب العالمین بما تعملون بصیرا ستاسو اعمالو لیدونکې وی حذیفه ویل زما وی تر دا خبره کوله وی ناګهانه زمونږه ټولو خیمو کې خاموشي رال ما ته محبوب وی پاسه زه پاسېدلم ما ته وی لاړ شه د هغې خلقو د نن شپې حال احوال معلوم کو ما ته راوړه وی زما ښه یخني کېدله وی پاسېدم داسې لړزېدم محبوب می پوگا باندې لاس کی خدا یو لاس اللہ تبارکو یو لاس مبارک زما پوگا پروتے رب العالمین توئی اے زما کریما اے زما مہربان خدایا ما حذیفہ اولی گلو دشمن تا حال معلوم اولو دپارا یا اللہ زما دا صحابی زما دا دراز مل گرے یا اللہ دبرنم ورسرتشا تی دبرن حفاظتو کا یا اللہ دخپو دخوان مخینا تو حفاظتو کا شاہ دخوان یا اللہ تو حفاظتو کا یمین نہیں تو حفاظتو کا شمال نہیں تو حفاظتو کا یا اللہ زما مر گئے روغ رمٹ ما ترا ارسوا حذیفہ ما داسی زان اخوزولو ما ویل زما مورو پلار در نقربان شا لاڑا یخنی لاڑا لاس مبارک مخکل کو لاس راکا ما لاس مبارک کل کرلو زدا سی پا خندق ورپور وطلم دیخوان سلمان ماتا صادر اگود کو زیلان دی اگرزولم واللہ ماتا اخوا خطل گرانو اخوا خطل گرانو حذیفہ وی زما دی پرب دی کعبی قسم وی سوک راگے ماتے لاس راکو ما پی جندلونا زی اوچت کرما مخامخ خیمہ لگی دلی دا در رب العالمین راست گوری اے غیرت مندو خندق نہ دی خواہ امان دے خندق نہ اخواہ دکانو باران دے سیلئی دا خندق پوری سیلئی راشی واپس تاوشی او حذیفہ پا خدے قسم دے چی ما دکانو آوازونا اوری دل چی پا دی یو بل بلگی دل ما ویلو خدا دا سرنگا سیلئی دا اوی ناگہانا محبوب مبارک صحابی وی ناگہانا نے اولی دل چی او چد دنگ سرے والار دے او پور باندی لاسونا اڑی را اڑی اور بلی گیو دا اور سیلئی کل دی خوڑی او کل دی خوڑی او دی اور سر تاوی گیو دو آواز کئی چی اے خلقان نور دے میدان کی ندلات او دو عزا طاقت رسیگی نن پدے میدان کی طاقت دا جناب رسول اللہ دو خدے دے منی سروئی بیاوائی اے خلقان پدے میدان کی نندلات او منات زمان دو خدایانو طاقت ختم شو نن پدے میدان
کې د جناب رسول الله د خدای طاقت چلیږي حذیفه وی ډېر خوشحاله شوم دننه لاړم د خیمې پټ مې اوچت کو خیمه باد کله داسې کی کله یې داسې کی په اور ولاړ سړی ځان ګرموي مخې راتاو کو ښي طرف ته وکتل ګس طرف ته وکتل بیا بل طرف ته مخ واړو وګورئ که څوک ناشنا سړی راغلی وي د من نه پاسه وي وایي زما څنګ کې ابو عامر ناست دی آهای خدایا ما سره غشی دی زړه کې راته رالل چې موقع ده دا خو ابو سفیان دی دی زما د رسول الله پسې جنگ ته راغلی دی ما غشی را ایستلو د رسول الله خبره را یاد شوه ما ته ویل ای حذیفه خیال کوه چې پام کوه چا باندې ګزار ونه کړي که هر څومره موقع درته اسانه راله خو ګزار به نه کوې ځان به نه ښکاره کوې واپس په راز راوړې ګنې وایي زما د غشي لاندې ابو سفیان دومره نږدې و چې که ما غشی لرې کړی وی نو د دې مرۍ مخامخ به لګېدله خو د امام الانبیا حکم را یاد شو چې د امیر اطاعت خلاف ورزي به نه کې نو ما خپل غشی واپس واچو یو بل نه تپوس کولو ما ابو عامر ته پوګلاس کېښودو ته څوک یې وی ما ته وی ته ما نه پېژنې ما چې یاره زه خو تا نه پېژنم وی زه پلان کې یم وی بیا مې په دې بل طرف لاس کېښودو ته څوک یې وی هغې ولې ته ما نه پېژنې ما چې نه ته څوک یې زر کوه سردار حکم کړی سردار حکم کرے وہی سلور واړو کسانو پوګه مې لاس کېښودو راز مې معلوم کو وہی هغه تور سړی چې د چا په اور باندې لاسونه اوختل را اوختل دا ابو سفیانو وی ما ویل چې باس وی هغه ورته ویلې چې نور دې میدان کې پاتې کېدلی نشو او شابسې چې کوم سپینګیري دي هغه د شپې اولیږئ مال اولیږئ او تش څو زلمي ایثار کوي چې سبا شپه شوه نو دا تمبان به اوس کړو او زوبه خو چې نن شپه کې ټول خلک ورې ځان وباسئ حذیفه وی رضی الله عنه وی چې خبره ختمه شوه وی ناګهانه دې پټ ته مې ځان را اوږد کو وی پټ مې اوچت کو را او مې دانګل وی تیاره وه داسې وه چې که چا به خپل لاس ته کتل نو لاس یې نشو لیدلی وی ما په تیاره کې ځان را ورسولو عبدالعزیز رحمت الله علیه وی زما تره چې کله دې خبره بیانوله چې زه کله خندق ته راغلم نو د خوشحالۍ پیغام مې را رسولو وی په خدای قسم هغه لاندې جوور نهر ماله داسې ښکاره کېدو لکه 2 فوټه لختې چې وي وی ما ټوپ کو لاندې وی چې کله لاندې انا لله و انا الیه راجعون وی چې کله دې خندق ته رانږدې شوم نو وی ما ته یو 20 کسان په اسونو سواره راله څو کسانه 20 کسان په اسونو سواره رالل وی پټکي په سرو صحیح په سرو د پټکو والا جواب هم پورا رانو کو صحیح په سرو یاد ساتئ هر غزوې له چې مجاهدینو ته فرشتې راغلي د هغوی په سر به څه پټکي به زمونږ استاد د جوماتونو کې به د سپین ږیرو په سر څه پټکي به د مشرانو په سر به څه جرګې به څنګه حل کېدلې دا سپین ږیري به رالل غټې غټې لونګۍ به والې وې دا ښایسته د قولې غټې ټوپۍ به په سر وې جرګې ته به چې رالل په جرګه کې به ورانې مسلې په اشارو حل کولې اوس د جرګې مشري بدماشان کوي څوک یې کوي یو له پوګه باندې ټوپکې دي منې کوي نه منې ګنې به دې شته به در نه ودرېږم ګورې غریب وي دا شته در پاتې د نور ته مې د خدای خیر کړي پټکي لاړل د حذیفه کرامت وورئ د حذیفه څه وګورئ کرامت ګورئ فرشتي چې صحابي ګوري دا د هغه کرامت دی دا د هغه څه شی دی حذیفه وی ما تپوس تاسې څوک را روان یې زما مخې ته رالی ورته وی مونږه هغه لښکر یو مونږ هغه فرشتي وو چې الله را ولیږلو او ای حذیفه په تا باندې سلام دے اوپا جناب رسول اللہ سلام وایا جناب رسول اللہ تا وایا چه پٹول خندق باندی پرشتی تاویگی دا شل پرشتی چه تگور دا پاسون اسوری دا منگا پرشتی راغلیو میدان جنگ تا راغلیو دشمن بانے روب اغرزی دلو ستاسی دشمن ختم دے دشمن مروان دے حذیفہ بن یمان وی دی خوشحالی سرا
می فوراً چې لختي تر خندق تر ورسېدم لس غزه خندق داس را تخکارا کېدو مالګه 2 فوټه دی وای لاندې می ودانګل او چې می ودانګل نو فوراً می आवाज وکړو چې زما مور او پلار درنه قربان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لکه نبی علیہ السلام ما سره داسې سلمان فارسی اترولو چې زما د اواز سره ورته زر لاړ شه او حذیفه راغی وای ما د نبی علیہ السلام دا خبره ووریده الان کې د نبی علیہ السلام خیمه د خندق نه ډیره لري و او د سلمان فارسی دا خبره مې ووریده چې یا رسول الله ورغلم وای چې سو مې سترګې راپولې کسراغه او صادر راخته کو ما ته اونې صادر ما صادر اونې ولو او بر را او ختم چې را او ختم نو د سلمان خیمه او مرچه داسې وا او زما د معشوقي مرچه داسې وا سخت تیار وا ما وی منډه کړه مال سلمان فارسی आवाज کی اے حذیفه کم خالاړې اوچت ما کړې مان لاړې ما ته اے سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه زچ په کمال روانه ما زمانہ وړاندې اغل اخکر د پرشتو د رسول الله خیمه تلاړو فورا ورسیدم د دوکو سردار په مانزه ولاړو یو رکعت کړو یو رکعت باندې قیام کړو وای ما د خیمه صادر اوچت کړلو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانزه کې ماته لاس را اوبوت کړلو ووري او خپل شړې مان را تاو کړلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قیام ولاړ دے او ماته په سر باندې داسې د ماشوم غوندې سر اوټه پولو نبی علیہ السلام رکوع ته لاړو او زما په سر باندې لاس وخی کله چې رسول الله سجدي ته لاړو زیزان سره سمخ کته کړم د رسول الله زنګون سره زما سر لګېدلې دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماشوم په شان دی التحیات لله التحیات لله یو خو التحیات لولی بل طرف دا زما په سر باندې لاس مګي د ماشوم په شان دی کله چې رسول الله مبارک سلام وګرځولو حذیفه بن یمان وای شونډه مبارک راخ کا تکړلې سو زما د سر نو واپس پل صادر لره کئ نظماس تندے او سر دوالخ کل کڑلا ما دزان صادر لری کو بے زما تندے د صادر نباد بے اخکل کو زپڑی رمی نباندی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلاس یو طرف کولو ما او جڑا د مینی نرالا ما ورته ویل یا رسول الله مبارک شاه اے اللہ حبیبہ مبارک شاہ لاڑو لخکر لاڑلو ما تو اے حذیفہ لخکر خلاڑو مشرکان لاڑلو خوچ پلار کی دی چا سر ملاقات شوے دے داوی خبر رات بیان کا اگا خلق سوگو پا کم رنگ کی دی اولی دلا ورتو یا رسول اللہ پٹکی بسرو اسنو باندی سوارو پشماشل کسانو ماتے ڈنبے سلام ویلو بید سلام نبادے تا تدا ارشاد را کو چاغت ہوایا چی دشمن دے لاڑو مبارک دے شاہ دے جنگ فتح بغیر دے جنگ نا اللہ در نصیب کڑا حذیفہ رضی اللہ عنہ مبارک وی دا واقعہ بیانولا وی صحابہ ناستو وی تابعین نور صحابہ بازی کشرانو اغا وقت دغه جنگ طاقت نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابه وجدا خبري وریدي حذیفه ورته ویلي چې د مخ خلق ایمان ډیر مضبوطو د مخ خلق ایمان سو زما مقصد د خبر نه دا خبره ده چې د مخ خلق ایمان مضبوطو د رستو خلق ایمان هغه سي نه پات کیږي سمانا زبرتلن یو مثال درکم یو پلیټ لګیدل دی او دے لیٹ تا بجلی رازی خوب بجلی ڈیم رازی سر رازی دے تا ڈیم رازی او دے بلب تا پورا رازی دے بلب رنا با دینا خام مخاتی سوی کم سینینا چی دے صحابو تا رنا ملاوی دلا اگر ڈارک ملاقات دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر نو داغی برکت داو چی داغوی دا ایمان رنا دیر تیز ہوا زمان دا ایمان رنا نسبتاً ورس پا ورس باندی کمی کی زیتی کی نا
ورځ په ورځ باندې ښکته راځي بره نه ځي نو د دریو خبرو خیال وساتئ. راځم آخري خبرې د مرحلې د حذیفه بن یمان چې هغه کله وفات کېدو نو هغې ته خپل خپلوان ناستو او د هغې آخري خبرې لیکل کېدلو. هر یو به په زړه باندې لیکلې، چا په قلم لیکلې، چا په کاغذ او په سرمنه لیکلې. یو خبره پکې دا وه چې ما د رسول الله نه اورېدلې چې زما د امت دعا به یو وخت داسې راشي هغه به نه قبلېږي. حذیفه وی رضی الله عنه مونږ تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به کوم وخت وي و چې کله زما حیا صادر وغورځئ. زما د امت زنانه د حیا څه وکړي؟ صادر وغورځئ. نو زما د امت دعا به نه قبلېږي. او به اول زما امت کې به د پیر او د زیارت روجا ختم شي. پیر روجا او د زیارت روجا یعنی د دوشنبې ورځ او د پنجشنبې ورځ یعنی د جمعرات ورځ او د ګل ورځ دا روجې به ختم شي. او بلې دا خبره وکړه زما د امت نه به د مشرانو قدر ختم شي. څلورمه خبره دا وکړه زما د امت مشران به د کشرانو د اعتراض لاندې راشي. او بله خبره دا وکړه چې زما د امت حکمرانان به ظالمان شي. او بله خبره دا وکړه د دو کونو سردار چې زما امت به د حرامو تلاش کوي، د حلالو خیال به نه ساتي. او بله خبره دا وکړه زما امت به سیلین شروع کی پس کې په عمارتونو کې چې زما کور 2 چته دی، زما د تربرو 3 چته دی، زه به 4 چته کور جوړوم. نو زما دغه وخت کې به د امت نه د دعا اثر ختم شي. نو عزیزانو د تقریر د حذیفه بن یمان نه څو خبرې ذهن کې واچوئ. کورونو کې د حیا او د ستر انتظام وکړئ. ان شاء الله کو که نه به کو. د دې لپاره آسان علاج دا دی، آسان علاج هغه دا دی چې تاسو کورونو کې حلقې ولګوئ د درود شریف. ټي وي باندې زمونږ استاد مالم لګي، ټیم هم لګي. خپلو بچو ته او مخصوصا کم از کم نیمه ګنټه بچی راغونډوئ او د قرآن شریف تلاوت جهرن کوئ. نیمه ګنټه ولې نه به نیمه ګنټه نه 20 منټه د قرآن شریف تلاوت دا جهرن کوئ چې ماشومانو ته خوب په دې حالات کې راشي. او دویم ماشومانو ته د بزرګانو واقعات بیانوئ. خو خموده ان شاء الله که الله ته منظورو را روانې جمعې ته د یو ولی کامل د یو بزرګ واقعه بیانوم درته ان شاء الله چې هغه ښځې مجبور کړی چې موږ له جامې راوړه، بیا هغه سودا کړې. ان شاء الله هغه خبره که را روانې جمعې ته وخت او مرګ تادي ونه کړه نو ان شاء الله واقعه به بیانوم. ان شاء الله درود شریف ویل اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. ان شاء الله ولنی خبر ادا ده زمونږه 15 ستمبر باندې را روان جمعرات ان شاء الله 1 بجا زم په دې مدرسه کې د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت جلسه ده. او پروس کال دا جلسه زمونږه دارالهدا کې و. ان شاء الله سکل بدل توي دا دواړه زموږ مدرسې دي. او کوشش دا کوو چې زمونږه د دې مجالسونه نور اس غرض بنوي، غرض به مداوي چې موږ نه الله راضي شي. د الله د رضا کوشش پکار دی. 15 منټه د الله د دین خبره سره ووري. او هر چېرته چې زه ما ته ملګري پرون راغلي وای مولوي صاحب موږ د پاره دعا غواړو جومات جوړو چې الله پاک زموږ امداد وکړي. ما ویل ورونو د دوه خبر نه ځان ساتئ. دا د مخ سترګې نه دي، دا د خلقو د عیبونو نه ړندې کوي او د زړه د حقیقت سترګې کولاو کوي. نو ان شاء الله به سره کمال ته رسیږي. په چا باندې اعتراض مه کوئ. د اعتراض په ځای د خلقو منځ کې جوړ راوستل پکار دي. ټول ختم کوي. نن زما امت په لوی پریشانو د خپل اختلافاتونه پوزې ته راغلی. الله دې زموږ د ټولو په منځ کې د اتفاق، اتحاد، د مینې او محبت فضا جوړه کړي. زه هم بیمار یم، دعا راته کوئ چې الله پاک ما ته صحت راکړي چې زه خپل هم جلسه کې یم. ځکه زما خپله بیماري مې دا ټیم په ټیم باندې تکلیف یې راته. زه په دې ثابته جمعه کې تقریبا په دې 16 ورځو کې زه پرون راغلی وم مانځله 10 منټه بعد یو طبیعت مې خراب شو، واپس لاړم. دلته جمع وشو، زه نه یم راوتلی. کور کې لږ څه کار خو د هغې نه علاوه زه دومره تکلیف راته چې ما ته مشکل نو الله دې ما ته هم صحت راکړي چې زه هم پکې یم انشاءالله. نو داسې
کوشش دا وکړي چې خدای پاک زمونږ او ستاسو دا ټیم قیمتي کړي الہ العالمین. خدای زمونږ او د ستاسو په منځ کې دا د محبت فضا خدای قائم او دائم وساتي، تکبر غرور نه مو وساتي. الله کریمه د امت منځ کې پریشانې ختم کړي. الله نن امت ډېر پریشان دی، ډېر په تکلیف کې دی. الله که عرب دي که عجم دي که زمونږ څومره مسلمانان دي، الله د ټولو منځ کې الله د محبت د مینې د ورورولۍ د یو بل سره د ځان قربانولو فضا الله جوړه کړي. مسلمانان د یو بل د شر نه محفوظ کړي. الله د مسلمانانو منځ کې اتفاق اتحاد راولي. الله زمونږ بیانات چې څوک اوري دنیا ګډ ګډ کې الله د ټولو خدای په دې د صحیح ژوند تېرولو توفیق نصیب وګرځي. د حذیفه رضی الله عنه څلور څو نصیحتونه اخري چې ما وکړل دا په دې موبایلونو کې ځان ته ورکړي چې د حذیفه رضی الله عنه اخري د نبی علیہ السلام د راز خبرې ان شاء الله که زنانه حیا شروع کړه کامیاب به ان شاء الله. که زمونږ د خواهشات کنټرول شو کامیاب به یو ان شاء الله. ها او که خواهشات خو نه کنټرولېږي، ها خواهشات د بادشاهانو نه کنټرولېږي. امریکایي صدر د هغې ځنه خنزیر دلته راغی ویل د افغانستان به موږ ځان سره شریک کړو. یا د خدای په قهر اخته شو نو خو بس دی که نه څومره بلا ځمکه الله درکړي. چین ته الله څومره ځمکه ورکړي او که غریب ته دې وجې د دې خوا طرف ته راتاو شوي دا هم راته راپرېږده. نو صاحب د دنیا خواهشات نه د کافرو پوره شو او د مسلمانانو خاص هم نه پوره کېږي. زمونږ او ستاسې خواهشات به هلته پوره کېږي ان شاء الله. را روانې جمعه کې بیان هم دا دی چې دا به د یو ولی کامل واقعه بیانو ان شاء الله. تاسې هم ورته حیران شئ. الله دې ستاسو او زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. الله دې ستاسو او زمونږ پریشانۍ ختم کړي. الله دې د امت مسلمه منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. دعا وکړي مدرسې ته مونږه غټه اراده وکړه دې بره چت باندې ماربل لګو لاندې چوکه لګو. چا چې څه قسمه اراده کړې ده دعا وغواړي الله دا اراده قبوله کړي. خدایا چا چې څه قسمه اراده وکړه خدای دا اراده قبوله کړي. خدای زمونږ دا مدرسه غیر د چاندو راغونډولو نه آباده کړي. خدای مخکې څو جمعې وړاندې مو یو غلطي شو الله خدای بیا مو داسې چاندې راغونډولو ته مو مجبوروه الله. خدای د دې مدرسې ضرورت ته د غیبونه برابر کړي. چا چې دا پیسې ورکړې ما یو ملګري څه پیسو دغه کړی بیا ولا ما کاغذ ولیکل مال دا شی نه مو واغستل خو بهرحال هغې وخندل ویل دا کاغذونه که رالیږي نو بیا ما ویل دا بیا لوی امتحان دی یعنی دا پرچه بیا زما اوږو ته راغله نو دا دعا وکړئ چې الله په دې تعمیر کې زما پیسې ډومبې قبولې کړي. خدایا بس ته ډېر لوی الله خدای دا مخکې قرضه دی چې خرڅ خلاصه کړه الله دام ته خدای خلاصولی شي الله کریمه او دام ته پوره کولی شي رب کریمه. خدای زمونږ دی تعمیر د مسجد د نبی علیہ السلام کې زمونږ پیسې قبول کړي زمونږ د دوستانو قبول کړي الله کریمه. زمونږ د حج او ملګری او مونږ سره په حج کې انتهایی مینه کوله. دې حج کې نه مخکینی حج کې ما سره عمره کړې وه جړلې ټوله عمره کې وایي ما په دې سعودي کې ډېر وخت تېر کړو خو داسې عمره مې ونه کړله چې کومه تا سره وشوه. اول شیر حاجي صاحب نومې کې د هغې کور کې بیماري ده دعا ورته وکړئ زمونږ مرید هم دی الله رب العالمین دې روغ صحت نصیب کړي. ولې زه هغه پیر نه یم چې بله معامله دغه را باندې ونه کړي. پرون څه ملګري راغلي وایي زه تا سره بیعت کوم مال زه خو هغه پیر صاحب نه یم چې ځان ته نمبرو باندې مریدان نومونه لیکم زما هغه پیر هم بدي شي چې وایي زمونږ دومره مریدان دي. مریدان کم دي بس د خدای ستا د معرفت سودا ده او چې دا چا ته وایو چې الله الله دومره دومره وایه خدای دغه کلمه زمونږ زړه ته راښکته کړي. او خدای هغه د نوم نهاد پیران مو جوړ مه کړي الله. خدای هغه کوډګر او جادوګر پیران مو جوړ مه کړي الله چې د خلقو جوبونو ته نظر وي چې خدای دې به سره وړي. یا الله مونږ هغه پیران جوړ کړه کوم چې عبید الله احرار دې جوړ کړی خپله مو د ورکړې والا بادشاهان قرضداران یو. یو ځلې باچا ته خزانه کې ارڅه ختم شو عبید الله احرار نه قرض غوښتو. څو ورځې بعد د عبید الله احرار په کور کې د روجماتي پیسې هم نه وي. ښځې ورته وخندل بیړت به دې مالدارۍ غرقه شه کله باچاهانو له قرض ورکوي کله کور کې د روجماتي درک نه لګېږي. هغې ول د توکل مقصد هم دغه دی. خدایه ما عبدالمتین د عبید الله احرار په لاره بوزه هغه قناعت را نصیب کا الله هغه زړه را نصیب کا الله هغه مینه د رسول الله مبارک را نصیب کا. الله څومره مرګرو دعاګانو درخواست کړي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظوري کا. زمونږ دا کار سر ته عافیت سره ورسوه خدایا. که شګه وي که سمټ وي الله که چوکه وي که دا ماربل دي الله تقریبا 4000
700 فوټ ماربل به ان شاء الله بل چته مونږ راوړو ځکه 2000 پراته دي نو الہ العالمین د راوړو انتظام مو کا د غستو انتظام مو کا د لګېدو انتظام مو کا د سمټو ورته او کا استاد کور دی خدا د دې د برکت منګم خیسته کا زمونږ د دوستانم خیسته کا او خدای چاندو را غونډولو نه مو ساته د یو بل درته خدای مور ولا الله دې خپل در کې د غختنی توفیق را نصیب کا او کمی پیسې چې تا ته خوښ نه خدای دې جمعات په طرف مراوله الله پاکي سترا د نیکانو د مخلصینو د نبی علیہ السلام د عاشقانو پیسې په دې کې ولګوا الہ العالمین زمونږ د ټولو په آخر وخت کې په شوق سره دا کلمه نصیب دي لا اله الا الله محمد رسول الله بیا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم